د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې لخوا په غزنی ولایت کې په 2 تنو قاتلینو باندې د قصاص الهي حکم تطبیق شو. میدان وردګ ولایت کې یو متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 320 دوسیو پر حل او فصل سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 440 دوسیو پر حل او فصل سربیره 440 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 180 دوسیو پر حل او فصل سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. ستره محکمه کې د مالی او اداري چارو عمومي ریاست په هڅو د تیلو معیاري ټانک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کندهار ولایت شهري ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 150 دوسیې حل او فصل کړي دي. د هلمند د مرافعه محکمې عمومي رئیس په مشرۍ اداري غونډه وشوه. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 315 دوسیو پر حل او فصل سربیره 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت د استالف او پغمان ولسوالۍ ابتدایي محاکمو ته نوي رئیسان معرفي شول. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د ننګرهار له محاکمو مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 309 دوسیو پر حل او فصل سربیره 506 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 558 دوسیو پر حل او فصل سربیره 553 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 1 دوسیو پر حل او فصل سربیره 214 وثیقې هم اجرا کړي دي. سرپل ولایت کې پر 7 تنو متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 250 دوسیو پر حل او فصل سربیره 483 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 322 دوسیو پر حل او فصل سربیره 300 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 90 دوسیو پر حل او فصل سربیره 58 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بامیان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 108 دوسیو پر حل او فصل سربیره 148 وثیقې هم اجرا کړي دي.